السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو هیله مند یم چې راته روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. نن به په دغه ویډیو کې زه تاسو ته وښایم چې څرنګه کولی شو دوه سیم کارټونه سره وصل کو یا یې سره کنیکشن کو. هغه څه رقم سره وصل کو، هغه داسې سره وصل کو چې که چیرې د موږ یو سیم کارت بند دی او څوک موږ ته زنګ وهي، هغه له بل سیم کارت سره وصل کو او دا بل خلاص دی، موږ ته به ټلیفون په هغه بل باندې راځي. که غواړئ چې طریقه ښه زده کړئ نو باید دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ او ویډیو در سره لایک کړئ. نو راځئ ملګرو ویډیو نه اوږدوو او طریقه شروع کوو. نو اول وار ملګرو زه راځم دا اول سیم کارت چې کوم ده دغه له بل موبایل سره کنیکشن کوم، وصل کوم یې. اول زه راځم د اول سیم کارت نمبر معلوموم چې بیا تاسو دا شک نه در ولوي چې دا خو غلطه طریقه ده، لا بل چل ده. اول سیم کارت نمبر دغه دی. اوس زه غواړم له بل موبایل سره یې کنیکشن کړم، وصل یې کړم. بل موبایل دغه د ګوره ملګرو، زه دغه موبایل نمبر معلوموم. دغه د ماته ګورئ ملګرو، دغه موبایل نمبر معلوموم. دوهم سیم کارت باندې اوکې کوم. دغه نمبر دی. اوس چې زه دغو نمبرو سره کنیکشن کوم، ستوری ستوری 2 ستوری 0 9 190 5 3 2 5 3 2 دا په اول باندې اوکې کوم. دغه د وینې ملګرو سره وصل سو، زه دا کمره بنده کړم. اوس راځم زه دا سیم کارت ډیسیبل کوم او دغو نمبرو ته زنګ وهم. دا 1 پاکي و. دلته به سیم کارت منیجر ته راسئ. وبخئ، دا اول سیم کارت زه ډیسیبل کوم. زه د اول سیم کارت نمبرو ته زنګ وهم په دوهم سیم کارت. اوس به ملګرو تاسې ګورئ چې یغ موبایل باندې ټلیفون راشي. اوس زه د 0 9 4 8 ګوره ملګرو ټلیفون انتقال سو. د یغ موبایل ته ټلیفون راغی. ملګرو هیله مند یم چې طریقه مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. مګر ملګرو دا یو طریقه لري، دا له خپلې شبکې چې بیا دغه خپل نمبرو ته انتقالوئ. دا تاسې نسئ کولی. فرض مثال لکه اوس په افغانستان کې د افغان بیسیم له شبکې چې بیا د افغان بیسیم شبکو ته انتقالوئ نمبر، تاسې نسئ کولی چې روښانه چې افغان بیسیم یا بل شبکې ته انتقال کړئ، ځکه چې په دغه کې کار نه کوي. که روشن ته بیا انتقالوئ کاره شبکه و. د نورو ښایسته او جالبو طریقو لپاره زموږ صفحه در سره لایک او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.